السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وئ او د صحت جامې به مو په تن وي. نن غواړم د ایجا جی پي ټي آنلاین صرافۍ څخه تاسو ته لایف ویډرا وکړم. که هر څومره یو اس ډي ټي وي خو تاسو ته خاص ښیم لایف ویډرا درته ترې کوم ملګرو. مخکې له ویډیو شروع کولو څخه که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ، زنګ تڼۍ کښېږدئ آل انتخاب کړئ تر څو زموږ نوي ویډیو ټولو نه مخکې تر تاسو ته ورسیږي. او ملګرو ویډیو در سره لازمي لایک کوئ. راځم د ویډیو پر لور باندې ملګرو. جوړولو ویډیو لینک هم د ویډیو په ډسکرپشن کې شته دی، د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې، او د ایجا جی پي ټي آنلاین صرافۍ لینک هم د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې شته دی. تاسو کتلی شئ زه رسمیات ته اوس هم نږدې یم، رسمیات هم اخلم. د دې نه وروسته انشاءالله ملګرو زما ټوټل ټیم 98 نفره دی او ټوټل ټیم 116 نفره دی. زما شخصي ټیم 98 نفره دی. په 98 کې 15 نفرو پانګونه کړې ده چې ټوټل 662 پانګونه ده. او په دغه ټوټل ټیم کې مکمل ټیم چې دی زما 22 نفرو پانګونه کړې ده چې 2221 ډالره پانګونه یې ټوله کړې. نو د ما ټوله پانګونه 3300 څو ډالره ده، نو 3323 ډالره. نو ملګرو انشاءالله رسمیات ته هم نږدې یم. در تېره میاشت خو ملګرو خوندور معاشونه هم ترلاسه کړي وو. راتلونکې میاشت انشاءالله زه هم معاش ترلاسه کوم. او ملګرو تاسو هم کولی شئ چې معاش ترلاسه کړئ، تاسو هم کولی شئ چې کوشش وکړئ، کار وکړئ. نو انشاءالله ملګرو تاسو پکې پیسې واچوئ، دومره پیسې پکې واچوئ ملګرو چې ستاسو زړه هم نه ورباندې خوږېږي او تاسو ته کاروبار ورباندې شروع کړئ، تاسو کار ورباندې وکړئ. نو ملګرو نو انشاءالله چې تاسو به د دې څخه یو څه لاسته راوړئ، یو څه عاید به لاسته ترې راوړئ. ملګرو چې صفا خبره وي، ما خپل اول وار کې 10 ډالره پانګونه کړې وه. تاسو کتلی شئ ما ټوټل 115 ډالره پکې ګټلي دي، 115 ډالره په 10 ډالرو. زه دلته راځم تاسو ته اوس ښیم دغه ځای والیټ فونډز کنورسن دغه ځای باندې د تکلیک اخلم. ما اولنۍ پانګونه چې وه مخکې نو تقریبا 10 ډالره وه. اوس تاسو زما پانګونه هم کتلی شئ ملګرو چې 61 ډالره ده. تاسو وګورئ پانګونه مې همدغه ایجا څخه مې ورزیاته کړله. اوس زه کولی شم دغه پیسې هم دلته راواړوم، خو زه نه غواړم دا راواړوم. تاسو ته لایف ویډرا ښیم، هغې نه وروسته بیا غواړم هر وخت دغه پیسې دلته ورته راواړوم، خو دغه تاسو ته اوس ښیم چې تاسو ته لایف ویډرا ترې وکړم. راځم دغه ویډراول باندې ورته کلیک اخلم. ویډرال باندې مې چې ورته کلیک واخیسته نو راځم دغلته د چوز ویډراول اکاونټ باندې ورته کلیک اخلم. دلته ورته کلیک اخلم او دغلته اماونټ ورته لیکم چې ما سره څومره اماونټ دی. زه اوس دغلته مغه پاسورډ ورکوم. ښه ملګرو ویډیو سکایپ کوم، دغلته مغه پاسورډ ورته لیکم، بیا وروسته راګرځو. ښه ملګرو دلته تاسو کتلی شئ زما ویډرا په پینډینګ کې ده 10.19 ډالره. نو تاسو ګورئ ملګرو ما په 10 ډالرو باندې څومره ترې لیږلي دي، 23 9 8 14 15. نو ملګرو تاسو وګورئ اوس مې لاس نوره هم ولیکل، تاسو ته یې لایف ویډرا ښیم. نو په 10 ډالرو ما دومره زیات ګټلي دي. نو تاسو هم کولی شئ ملګرو چې دغه پیسې تاسو وګټئ. زیاته پانګونه نه ملګرو، یوازې 20 ډالره 10 ډالره وکړئ. او که زیاته کوئ ملګرو هغه ستاسو خپل کار دی، نو هغه درته زیاتې پیسې ګټي. ښه ملګرو زما ویډرا په پینډینګ کې ده. زما انټرنیټ یو څه ضعیف دی، نو په دې خاطر باندې پینډینګ لږ واخیستو، نو که نه نوره په 2 دقیقو کې رسیږي ملګرو. زه راځم تاسو ته ټرسټ والیټ هم ښیم. له ما سره ملګرو تاسو کتلی شئ تقریبا 4.5 اس ټي ټي وو مخکې. نو وګورئ دلته 4.5 اس ټي ټي راسره اوس ملګرو راسره 14 دي، دغه دي 15 شول. نو ماته ویډرا سکسسفول شوه. تاسو کتلی شئ ویډرا ماته سکسسفول شوه. دا وګورئ ملګرو. نو ډېره خوندوره په زړه پورې صرافي ده ملګرو. که دا میاشت نه وي بله میاشت معاشونه هم ترلاسه کولی شو، که بله میاشت نه وي بله میاشت حتما ترلاسه کولی شو. ملګرو فرصت د لاسه مه ورکوئ، دا یو فرصت دی د پیسو ګټلو، ډېره اسانه طریقه یې ده. د خپل موبایل د لارې پیسې ګټل بیخي خوندوره طریقه ده. نو ملګرو تر بله ویډیو پورې موږ ته اجازه راکړئ. د الله په امان.